داسې بخیر ټینشن یې وجودې نه پړه غم شته شاته راپسې مشینانې واله ګرځي او نه پړه غم ته چې مرګ راپسې دي په ما پسې خو مرمو واله ګرځي ډېر بې ځایه ولاړ شوم ډېر بې ځایه بیا په دې دغه دې نه باندې پیرزو نشته که نه چې ټوکرې قصب دې وکړو رایې مړه به شي خو لکه د سپي به پروت یې کېږي جنازه دې ونیسي هېڅ پته یې نه لګي کېږي کنده کې دي ورځنده کې کېدای شي ودېسي کېدای شي دونه غوښه دې نه کړ کړي ډېر سخت وخت را باندې دا څه رنګېږه لکه زه خو صرف رنګېږم ته به ورته بیا شینګېږې مو خو که تا چې توره شپېلې ولیده او چې هغه هم په تا پسې راغلي دا راته ووایه دا کومه مټیزه چې تا پسې راغلې ده که نه نو مټیزه نوم تا ته پته ده مټیزه سي د خړ ټیزه خدای دې بیخ بنیاد وباسه ما راته وي چې دا ځان پسې راوله په تاڼه کې مې چې 107 واخیستو خو بیا هم یارېږم 107 چې کوم دی د غریب سړي دپاره څه حیثیت ساتي سبا به دغه چې کوم دی چې ته په کنده کې مړ پروت یم دا خېټه مې داسې شنال شوي چینجي به راکې دونه شوي څوک به مې جنازه نه کوي دا چې کله مردار دي بینتې دي خو تا نه اوس هم چې خیر دی څه خبره نه ده خو او بل تا کې دیسه مړه ته کوم دا چې خشته تیار ده او چې سوبېرې هډوکې خفه په دې نه یم چې مړ به شم ما حق دی خو کفن کې شک دی خو خفه په دې یم چې بې ذاته ښځه د لاسه به چې کوم دی جعفري سر وخوري ما وې زما به چې کوم دی د مرګ نه پس دا دیداري دا زیارت به وي هلته به خلک وي دا هغه دوست چې هغه ښځې لاس کې مړ وی دا دی دی قبر دی نو لکه دا قیمتیزې ښځې لور چې کومه ده قیمتیزه جینۍ د زما کوټم راوستې ده چې هغې راغلې نن زموږ نه بایکاټ وکړو زه خپل دوی پرېښودم او ستا کور ته درغلل د دې به څوک ذمهواري یو خبره ته کومه چې پوریا چې کله یو پاک تالاب ته یو څښا چینده خورودنګ که نه نو ټول تالاب وجړي کاش که ما دا غلط قدم نه وی اخیستی او ما دا پلیته ښځه دې کور ته نه وی راوستې نن به زما په کور کې دا غویمې نه وي خو خلکو ته مې هم دا نصیحت دی او دا و د جولې غواړم چې خلکه زما د ټوپې او زما د کوم جولې خاطر وکړې چې داسې قسمه قدم اوچت نه کړې لکه چې ما اوچت کړی دی ویښتو خو نه مو مخکې دي دغه د کال نه ته پرېوتم نه خو لویه جوټه ده خامخا چېرته په یو ډونګه به والي ته مشوره راکړه چې دا ځمکه اوس چې کومې ډایرکټ ټول ستا نوم ته راواړو ما که سبا مې مړ یم کي نو ځه د دې وینې د خپلې وینې ته خو مې دا قصه پاتې شي که نه جاپوري امانه دې پسې چل باندې زویم واغېسته قبضه دې که دقه یو پکې سمو او بل دې ما ته شاټینګه پرېښوده پوه شوې زما خو تا نه دا ګیله ده ته لا وایې ما له خپل لور راکړه د دې د پاسه به زه تا له لور در کوم دا انصاف دی روغ جوړ دغه یو زوی مې پکې هغه د هغه د لور پوټه یو کار وکړه ما پړانګ غار ته ولېږه خر بابا کورنون بعد مې ته تپوس کې دا مې درته ووایه تپوس چې کوم خو چې کور ته خو ورشم که نه جګړه په څه باندې ده او بیا خو ته زر زوی سره ما لټاله شي ما ته پته لګي نه څه ستا خوله خرابه ده که ستا خوله خرابه نه وه دا زوی به زما داسې نه و هغه سي قصبګر دی ها زما خوله خرابه ده نو څنګه چې خوله مې خرابه شوه دنیا ته مې بې پردې کوې ته څه لټوي تا علي ته څه لټوي تا ورور ته څه رنګ کوو وایم زه نه یم تللی هغه په مخه کړم په والو پټه کولو وه ته دلته راځه خوله مه وازوه دلته راځه ګپ ته وراځه زه پېښه او دې پېښه اورې دا په ایمان به د سړي زوی وي خدای دې بله سر ته کښېنوه خر بابانو سمشه که نه سمشه خیرې ونه ګورې مه کوه ګورې په ایمان چې ګورې قسم مې پاتې کېږي که نه مسخر بابا غټ لرګی دې ورسره ګورې زه پېښه او زما کار پېښه راځه الله ته راباندې پردې واچې ستاسو زه به محروم شم ته دا کور سنبال کا
ځکه زما په زړه باندې شادلې راځي. اوهو یا پریا دا کسی خو ما مخکې لیدلې دي. یو بوډۍ به دا چل کو په ځان باندې هغې راله سکاره کړی دی خپلې خرچې مې کړي دي یا پریا هغه ایکټینګ اوس ماته نور مه کوه بس دی مخکې نه پېښ کړي رښتیا وکړو ټول به مې کړي. بابا تاسو مې ته کې یا کوم ځای پارام چې نه سړي ها مالا كنت لولا واي لا سمعت شا هلك اهو غزار ما كواكل ما تمسك علي ده غزاره وانت غزار ولا كده ولې به نه دا پښتانه ما نه روغ جوړ واغشتو يا ستا په شقه غورديږي تم دله زويرم دله او کنه نو دله چې دله نه چینو څه کوټوالي کوم کوم زه به ډېر واله مو دې بدینو نن درا په شمقه دشمن را وستا ده پارام چینا جعفريا يا ظالمه نو تا ملک سره خزا وسلګره ما شرمه زه قسم ګرم په طریقه قسم ګرم نو سلام شرمه يا ظالمه صبر قسم کې شو چې خوريس کې کنه دا ما قسم دي ها یا یو خبره ته کومه که سبا مړم کنه چې نه زما جنازې راشي او نه مې د جنازې کټلو وګور کی يا ظالمه فهمتني ولا خبره مې وره هم ټول کړي خلکو لا پورې ډېرې والي ما ته مرانه دي کېګا وایي باندې ما شم تاسو پایا څه کار نشته سخر بابا هم ټول د باندې سپک وي وشوي د پلانینګ ګورې پلاني راګیره کړې ده دا د سړي توپ دی يا ظالمه شاكر تيجي شباخوني شاكر الوان شباخوني دغلا يسويها ولا ولا خپل کو ټیک کنه بیا موږ د خبره کوه دا غل قصب ګره مالا كنت لولا او سمي لا ترينګو کما کدا روز مې لګي سی واه کنه ته ما وجلی نه پتا هیڅم نکیږي یا پریا دا څه کار دی کنه ته په کمزوري ما ته پته ده اگر پهلوانانو مال لاس راکا ته ګوره چې شه زمکې ته راچو ماشه هغه خپل دونه چمچوه کې د زمکې لروله بیا ما روله د خدي دلا ها نه ولې ما نه دبرا کې راچا را ټول مې راته نشړي بیا ګورې دل هه مونږ نه ها ته کوډ ما پټونګه چل نه کې دلا تا ګوره نشړي بیا اواز مې اورېدو فهم سمارو کا دلا کنه ته خپل دم خدای غرق کا وین بود یو شي بي وینا تماشا ومیتنا دا والی دا برخمال نه دا طالب کادا چې نور خلک راځي او ستا په خطه گزارونه کوي یا ساته چې یو باندې کټه دا باوزو باسه د عمله بدل ما ته شبانی خاوند دا باندې گزار کړی دی دی په پوهې دی تاسو کار چې ته په هغه باندې گزارونه کوي مال خاون لاس کې لاس راکوي واخا نه په شباب باندې فوټو کې ساو سره سکا سبب دغه خاون په ما باندې به لاس چتایو په عمل به تسبینا او رسوم لاله ترین کوم صبر وکا کدی دا ما دا سټ راونیو کړه نو شابه بدل وباسم سا پټ نه هم چې چمغړه کدی راونی سا کا کړه ته تانه ته نو تلی او ما چې کله پولیس سره خبر نه وکړي اوس به ډایرکټ محمد نامي مستزم راپور پر باندې کوم صبر تسخر بابا یو خپل بند ک قانون دیم بیا نه چې ته کارنامه دې وکایو خدای پاک اسم نشته خو کور د څنګهیانو یې څوک شو چې ته ما ته بدې بساته نه دا شکار نو دا 107 ما ځکه غشتو چې سبا مې مړ کی نو چې کله پولیس هم بیا دا نشي یا بچي خپکیږم سړی خلک پیږي نو مړ کوي نو پتا قصبګر سوکس کوي وای قصبګر چې کوي چې زایلار کوټه سپیری نه بچي مون قصبګری او خلک مونږ د دې په دون نظر سره ګوري خو تاسو پک زما قصب تاسو ما سپک جامې د یو تا او یو ساغه چې پوری مو سپک ها مونږ سپک هغه دې سپک ټول ما چې کوي مونږه کفاني تار وړي او سپک ما کا نن می دا حل کنه چې د ملک په لمې کور ته وړي الواګان نه وړي او شرمېږم نو ما ته د قصب وایکو نو ملک قصبګری کنه نو خوې سمکا دا خوې سمکا خوې می سم دي دا خدای په کې یا بګوري اوسه 1 2 3 روانه ما ته شاله وای خدای ته تا ګوره چې نه زما اے پاکستانی باندې درکم پریزه ما ته لا تعلیم په دې سر ته خو یو ګوره
سما خبر نشي کوی تعیب ته ویم داسې کار به وکړې که نه ماله به اول خپل کالي راکړې ښه. او چې څه څه پیسې غول به راکړې ولې به نه راکړې غول به راله راکړې ستا د لاسه مې زندګي په دار دی ما خبره وره بچي ویم ګوی دا کارونه کې نکاح مخه کې 15 مرلې کور دی او 4 تولې کالي دي د ارسنه به خلاص شي ویم کو سل کاله دیګونه په حق کې که نه نو په ایمان چې په دې 15 سره باور ونه شي بدخولي له وار ورکه او د طریقې نه کار وایه پرېږده جعفریا بس زما خبره ومنه ارے سره وته وایا دې ډبل سوټ ته وایا دا ډبل لوټور ماشين نه دی وې لورو هم در لګلې دا وې سره مې هغه زویم نه وی خټل سلام میشه د ده چې کومې رشتې دی ناکامه دي ځه شابه وې مور وسه پکې کنه نو مک هغه کې پاتې سړي په بنیاد مولا جعفریا ما خو کو تاکي دنیا اقل خو تاکي اقل کې نشته پلاره ما ته څه پته وه چې په اخر زمانه کې به زه دونه سپکېږم چې ما به ښځه شرموي ما به ښځه وژني یا بچې چې ستا دا خولي وي که نه دا ښځه به یې شرموي یا هغه کې سوري ټکې نه چې کومه سوري قابل یونه دا سیونې ته به نه کښېنې بچې ځه چې هغه بې نسلي زما خبره وره بچې ما ته ګوره هر یو ښځه چې کومه ده نو اصل وي خو چې خاوند د خپل خوی ښي که نو که مسله کېږي ته د خپل خوی نه کار واله دروند خوی چلوه نو ټیپ وي چې ته اوس ویې وټکې خامخا یو کار وکړه دلته ټوغنو ته به ریاض باچاجي له ورشي پلانغار ته به چې کومې وقاصي له ورشي جعفري قصبګر نور مغرور شو به وسله ورپسې ورسوي زما خبره وره که بیا یو کار وکړه عمرزو کې زما یار دی عمرانو غټ دوکانه تمانچو دي ور بشي ښه تمانچه به درکړي په بډای ګرځوه نه نه زه وځم څه ته وځې نه کلي نه وځم یا بچې. زه خو چې کوم پیدا کو لوکیشن به ټریس کړي راپسې سبا دلته به راورسي دغه ځای کې به لټې خانګې پروت وي هغوی ښکار پسې روتي و ته اشرېدلې هغوی ګوره ښکار کو د مرغو ښکار یې زه یم نه ښکار دا یې څوک و؟ څوک و عمراني دي تر دې باټي کې 3 کسان ناسو تا ته ناست و؟ ټوپک والا ته اوس په ایمان یې ما وایه اوس د روجو باټې په سر کړې دي او داسې مې وکتل ما یو شکمال دي که نه خو ځان مې غلی کو هغوی ونه لیدم خو شکلونه مې دلته نوټ کړل او بله چې د خنجرې ښځې سره ما دا موبایل ګیر کو چې تصویران مې وکړه حقه 3 هلکان ما ته وګوره پوهیږه نو دا راته پته نه لګي چې دا اوس زما اوښیان دي د دې جینۍ تره زامن دي ځکه دا خو چې کوم ما راته ښتور د هغه وخت کې د کمن سره 17 کالو وه او اوس هغه هلکان پته چې څونه به یا سیفول خانه هغوی داسې کار کوي د غازي ښکار پسې دي اشرېدلې داسې یارېږم ما بېګا خوب نه دی کړی ما په خوب کې چې کوم څنګه مې دا یو سترګه ورله دا خوب مې دی چې ما پسې سپي راپسې دا مې یوه سترګه دې ورله بلې سترګې یې سکول وای د وجود رنده مې خوږېږي خدایه د فریاد کولو مې هېڅ هم نشته چا ته فریاد وکړم د فریاد اورېدو خو مې هم څوک نشته که نه پردي الواد دی او پردي مور پلار دی چې خپلو سره مې روغه وه نو زه رنګ خو به مې ورته کړی و که نه جعفریه تا خدای ځواني مرګه تا خو ما د وجوده رنده مات کړی دی سلام علیکم مورې وعلیکم سلام هم د خلکو الوا دي ورته کینې مور ورته فریاد وکړي زما هغه الواد هم د هغه په لار باندې دی دا بیا ولې جاړې قسم دې کوم چې د والله مورې په خندا او په سمو خبرو والله لیدلې دا دونه قسم مې د زړه د زوره خوړ ها په دې کور کې تا زه کله خوشحاله لیدلې ما ستا پلار سره زه کله خوشحاله شوې یم چې ما به اوس په خوشحالۍ ووینې هم زه زما یو نصیحت وره ګورې کار کله خوا دې خوا شم ما ته پته لګي دا پلار دې ما پرېږدي نه ما وژني خو وسې نه کېږي هم چې کله خوا دې خوا شم که نه هم د کور کاغذونه دي او لږ ډېر کالۍ مې دله کړي دي او لږ ډېرې نغدې پیسې هم دله سایډ ته کړي دي ما چې تا الله کامیاب کړي نو په تا به ولګوم خو ما ته پته لګي زه خو هسې مرم پاتې کېږم نه د هر څه به واخلي او ځان مې ماماګانو له رسې ما ته پته لګي دا تره نه وي دا سې پورې دا دلم دې نه بیا نه پرېږدي ما ته دا هر څه دا میاشت دورایه ښکاري ولې بیا سجل شوی دی بیا مې پلار والې ویم ولې کوم لونه یې وکړلو پرونی چې دی نو مړه سره غوبل وکړې او سارې د ګریوان ونیوم بوی تلم تاڼې ته او په تاڼه کې په شرمونو شرمولم وایي دا ښځه ما په چا وژني نو زه پرونو باندې دا وژنم نو په څه وجه ولې په څه وجه والې څه خو وجه به یې که نه هسې خو زوکوال نه کوي که نه وی ستا نیا او ماماګانې دي وي دې سره به خبرې نه کوې وایي پرون چې دې دغلته راتلم وي مشینان والا ناست و هسې بېسې الزامونه را باندې لګوي تاسو پورې ولیدل زویه چې یو مور لګې شو خپل زوم یې مړ کړ او لورې کونډه په کور کېنوله
خیر مورې که زمونږ پلار دی ته یې ښځی خامخا به شک کوي د شک شو بیکار به یې نه کو که نه مو بیا راپسې رالېږلې وه ښه په درناوي به یې راواده کړې ومه ما خو ته نه ویلې چې ما د لاسه ونیسه او بار مې که د دې کوره بس ته اوس تسلي وکړه او زه به دا جي سره په خپله خبر وکړم چې راشي دا تسلی خبرې نه دي اوسه پورې هغه ما سره کله په تسلی باندې خبره کړې ده او نه زما منښتې کوي همدغه د مور او د روندار او د رور د خولې دي نو چې تاسو دواړه په خپلو کې داسې یې که نه مورې بابا هم داسې او ته هم داسې نو ګورې زما حالات په خپله ګډوډ وي ما یو سترګه مې بینا وه په هغې خو مې دغه نه ولیدل ها بیا خو بیداره ده مړه دغه حساب یو سترګه ورته کوله او ساته نه پوهېږم چې هغه مور دې بیا په کوم طرف تللې ده هرداری ده هرداری نه یې کور کې پته لګي او نه یې کوڅه کې پته لګي دا خبره سنګینه شوه جعفریا داسې کار چې زوی مې هم درغلی دی که نه ها نو داسې کار دی چې زه به یو څو ورځو له خیر 40 ورځو له لاړ شم زه نه نو زوی څه کوي ولې خیر شه ته 40 ورځې زه کال لرم ته کال له لامه ده که نه زنانه دي کور دا به پلار شته که نه نه یاره بس دا جي باقي اخلو بله که مطلب ټوپکو ته وړې دا مونږ خو قصبګر خلک یو زمونږ ټوپک سره بیخي نه لګي که نه زما لږي ورسره خو وروره ګوره ځان له په سر باندې داغونه نشي مې ښودی څوک په مې ډېر غلط قدم یې اوچت کړی او زور به یې تا ته رسي تا به وجي ما ته به ولې رسي بچي ته ما مه یاروه زه اوس رایم دا مې ورور دی ته کور دې روان شه ما ورته څه لیارې ما تا کې ډېر فرق دی او که نه بنیاد دی ما ورته یاد اوس ما چرموي ما په غولاړئ بس ما ته ووایه بچي لاس چې مات شي که نه نو غاړې راځي چې هغه مري نو موږ به سر کې مرو ولې چل سري دا مرګ ډون آسان دی تا هسې هم به خپې کرلي دي چا دی اوس ما ته وګوره زه خو دا اجو مې لاړ شم تاسو بچي خیر ساتئ هو که نه اوس ته تا در یاد شو تاسو ته دې ټیم کې بیا هغه سره یادېږي ښه داسې کار دی زما لا واړه بچي دي پېښ وي یا سیپوریا سوال درته کوم او مینت درته کومه وایم اخره خاتمه مه خرابوه زه هم د عمرې له به لاړ شم که نه خو چې ته الله پاک مې وبخي د دنیا عروجې الواګانې کپړونه یې پردي وړي دي هلته ما پې وغواړم پلار عمرو له داسې ډېر خلک لاړل ښه پېښ وي دا د نیټه پورې ده دا اوس ته د مرګ نه یېرېږې مرګ نه مه تښته ښه مرګ څه دومره آسان چی نه دی او ګورې جعفرې پې که وی ورورولي سره کوم او ګورې دا یې کښېنیم نه بچي نو ما ته ووایه خو کیس عدالت راغلم د پلار نوم پکې کم از کم ما دی ولې نو خامخا به یې راغواړي نه نه ګناه خو بچي جعفري کړی ما خو ګناه کړې که نه اوس ما خو ورته ویل چې پردی لور راوله که نه اورېږه صبر وکړه پلاره زه لږ باټروم ته ورځم زه جومات ته ورځم ښه ها دا ولې جومات په دې غاړه دی پلاره په کومه ځي یو دوه خطا شو یعنې پر یا ورځي خدایا پاکه راله ماله پلار دی زه ما ته یې وایي پتا ما ډزې کړي دي تا خو بیا رنګو ما خواسې ګپ لګو او ګپ ته لګو غول دې وکړو زه به درم در په در شم او خپې دې مضبوطې کا ځان نه سړی جوړ کا مور رالی او راغلم یو دا راته ووایه چې پلان مې په څه ووهلی او چېرته تللی وي پلار دې په څه ووالمه تاسو ته ځکه نران شوی تپوس هم ته زما وکړه ما خو ورته وایي چې مور مې څه شوه وي هغه ملک صاحب سره لاړه چېرته تللی وي ته خو ځه په خپل سایډ ته وړه اوس په دې بیا خو اخر راته غوږ ایستنې کوي بلې خبر نیسو د څه نه ولې څه زه خو راشړلی یم وای خدایا پاکه دا هم به اوس په ما باندې راتلي چې دا ورته مور ویلي دي هغه کالي هم رانه واغېشتو خواښې مې ډېرې ښه وکړله سلام علیکم داجي داجي په خیر راغلی یو خبر وکړم څه خوشحاله دا خو دی داجي صرف یو خبر وایه دا ولې لکه دا څه وجه ده چې ته زما دا مور وخېټه کې خدای به چینګه چینګه نه کړي ښځه زما ده که وخمې او که ټکومې پسه تم ده داجي صرف لږ حالات ته وګوره زه نور څه نه ویم خو صرف ورته وګوره پرېمې ده چې دا خپله خبره په خپله پاکه کړم ما پرېږدې که شیفوري دی او که اولاده مې ده غونډ ما پسې لګېدلې دی ما خو څه غلطي نه وی نو داجي سمه وایي که نه دا دې په څه ووهله بس ښځه شومه ښځه مه کنه کمزورې مه کنه او سړي چې ما که ما ګرځي خیر دی ما خو ظالمه پردو سره خبرې هم نه دي کړې خپل رونه او مور او پلار مې دي زار مور راله دې په بالو مړه کړه تا ویل دې سره خبره کوم چاته دی
به مې لکه اوس په پخلا کې په خپل را پاسه کې تر راځه زه خو به لاړ شم داجي خو دې مور ته مې څه مه وایه مامي ډیډي مه جوړېږه بچي ته د سختو سره عادت شه او چې زه ته څه یم حق وکړه پاشه صحیح